داسې موتو ګډ غوندې یو نظم یې جوړ کړی دی که یو څو بندي نه دی چې پیران نه دی خو ویشیورو بیا هغه څه مطلب ځینې واخلي هغه درته پیش کوه په لانټه کې ښه دی ډېر لانټه ارشاد تازه کلام ده د پرغل په څوکه ناست یم پرغل ټولې نوازستان چت راغلی 12,500 فوټه د پرغل په څوکه ناست یم د شوا لارې څارم په دا امید چې دا درته ومیم د پرغل په څوکه ناست یم د شوا لارې څارمه سپین سحر به راښکاره شي دا خیالونه خیالومه په دا تمه په دا تمه په دا تمه په دا تمه چې سپین سحر به راښکاره شي د نشبخت به په ځلا شي ژڼې پیغلې به اتڼ کړي د پښتون به جوړه ورا شي بیا پښتون راوړو به بیټ نکاح راولو به پیر روښان به ورسره وي ورته سترګې تورو به د پرغل په څوکه ناست یم د شوا لارې څارمه سپین سحر به راښکاره شي دا خیالونه خیالوم دا مې په لارې جوړ کړ پیران نه دی د پرغل په څوکه ناست یم د پرغل په څوکه ناست یم د شوا لارې څارمه سپین سحر به راښکاره شي دا خیالونه خیالومه په دا تمه په دا تمه په دا تمه په دا تمه چې سپین سحر به راښکاره شي د نشبخت به په ځلا شي ژڼې پیغلې به اتڼ کي د پښتون به جوړه ورا شي بیا پښتون راوړو به بیټ نکاح هم راولو به پیر روښان به ورسره وي ورته سترګې تورو څښتن سپورلي به ووکئ په نیکنیتي سره په اخلاص سره چې دا څه تورې تیارې دي دا خدای په سپین سحر بدلوي